ټول ناول خو السلام علیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په غسل کې څو فرایض دي؟ غسل کې درې فرض دي. کم کم؟ یو خوله کې اوبه اچول دي، او بل پوزه کې، صحیح. او بل بس هغه به کې دا چاردام به کې بس او مخ باندې به لفه واچوي. صحیح، دا درې فرض شو. سوال دا دی چې په غسل کې څو فرض دي؟ په غسل کې خو درې فرض دي. صحیح. کم کم؟ او پیر فرض چې کم دی خولې ته اوبه اچول دي درې پیره، او بیا پوزې ته اوبه اچول دي، صحیح. بیا په ټول بدن باندې درې پیره اوبه داسې تېرول دي چې یو ویښتم چې کوم هغه پاتې نشي، وچ پاتې نشي. صحیح. او یاجوج ماجوج پیژني؟ نه جی نه. صحیح. یاجوج ماجوج نوم نه دی اورېدلی؟ نه نه مال نه. بل آسان کوېسچن دا دی چې هغه کم یو پیغمبر و چې د هغې زامنو یو بل قتل کړو؟ آدم علیه السلام. د آدم علیه السلام زامن او نومونه درځي؟ حابیل او قابیل او حابیل. حابیل. نوح علیه السلام پته درته و چې هغه د مۍ په خېټه کې څه ټیم تېر کړی و چې څومره ټیم و؟ نه د هغې خواته پته نشته جي. سچنستانه دا دی چې هغه کم پیغمبر و چې د هغې پرورش د یو ظالم بادشاه په محل کې شوی و؟ حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام چې د هغې پرورش د فرعون په محل کې شوی. د فرعون په محل کې شوی. او بل سوال دا چې هغه کم یو صحابي دی چې د هغې جنازه رسول الله صلی الله علیه وسلم وځله کړې وه؟ هغه جي موږ سیرودم نه لګولې. صحیح. بل سوال دا دی ستانه چې په قرآن کې داسې یو صورت شته د زنانه په نوم باندې وي، داسې یو صورت وي چې هغه د زنانه مریم. صورت مریم چې هغه د ښځې په هغه باندې اشاره مبشره پیژني؟ ها اشاره مبشره. نه جی نه. آسماني کتابونه څو دي؟ آسماني کتابونه نه خبر جي. او آسماني پرښتې څو دي؟ هغې نه هم خبر جي. مقربې پرښتې چې ورته وایي. یاجوج ماجوج هغه کم یو بادشاه چې هغه بند کړي و، دیوال یې ورته جوړ کړی؟ دا ذوالقرنین چې کوم بادشاه و دا دیوال جوړ کړی و او دا د دنیا چې کوم دی د هغه نه بچ کړي و که نه د دوی د ظلم د افاتو نه. دا پرښتو څه نومونه دي چې زموږ نه یې عمل لیکي؟ موږ اکثر وایو زموږ په دیولو باندې ناست دي، د هغې پرښتو څه نومونه دي؟ ملایکې. هغه ملایکو څه نومونه دي؟ د هغې نومونه نه راځي جي. کرامن کاتبین نوم دې چېرته اورېدلی؟ نه نه جي نه. نه دی اورېدلی. شکر. لاس چې خاتم النبیین څه ته وایي؟ خاتم النبیین یوه داسې عقیده ده چې موږ ټول مسلمان په دې باندې یقین ساتو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی راتلونکی نه دی دنیا ته، آخري نبی دی. په قرآن کې دې ذکر هم شوی دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. او بل دا آیات لکه یو حدیث هم چې انا خاتم النبیین لا نبی بعد. صحیح. او بل لا سوال بستانه بل وکم چې مرتد څه ته وایي؟ مرتد هغه ته وایي چې د یو په اسلام کې یو د اسلام نه بیا د دې غشوي وي. مطلب ایمان راوړی، په ایمان کې اسلام کې ډېر ټیم تیر کړی، خو د هغې نه پس بیا اسلام پرېږدي، دین پرېږدي، واوړي. صحیح. نو هسې د مرتد څه حکم دی چې هغې سره څه کول پکار دي؟ مطلب قتلې به، پرېږدي به، میلمستیا به ولکې څه ولکې؟ د مرتد چې کوم هغه دی دې قتل عام پکار دی. ته چې ویلې چې دا بیا چې په هغه باندې راولې دغه ډېر ګران کار دی. تاسو څه وایي مرتد باره کې؟ مطلب لکه تاسو د ختم نبوت خبره وکړه، یو سړی د ختم نبوت عقیدې نه واوړي، قادیانی شي یا لاهوري شي یا چې سم وي، نو هغه چې کله واوړي د هغې بیا څه حکم دی؟ د هغې سره معاملات یا نور څیزونه؟ دې سره هر څه کې مونږ هېڅ قسم معاملات نشو کوی. حالانکه مونږ پیغمبر علیه السلام موږ ته فرمیلي چې تاسو د اهل کتاب سره کاروبار کوی شئ، خو د قادیانانو چې کومه عقیده ده دې ټیم کې کومه قادیانانو سره زمونږ تعلقات دي انتهایی سخت زمونږ دی. او د هغې وجه دا دی چې هغه مرتد دي. مرتد دي.